باغونه راولي الله په مخ د ښکلو مدام ډېرې زخمي کړمه د سترګو په کتلو مدام مسافر شلیدلې کټ دی وای 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 مالا شلیدلې کټ کې ناراضي خوبونه مسافر ټول وطن ته راغله وای 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 زما د مینې یارانه غیمړ به شمه وطنه سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو فلم شاعر سندرغاړی او له دې سره سره میوزک دا څلور سره څیزونه لازم او ملزوم دي له دې بغیر که یو څیز ځینې لرې کې دا ټول بیا نیمګړي پاتې شي دا ذکر مې ځکه تاسو ته وکړئ ګرانو کتونکو چې زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې یو ډېر زبردست او هنرمند یو ډېر بهترینه فنکار د سنګینګ له شعبې سره تعلق لرونکی فنکار له ما سره ناست دی د دې فنکار نوم دی جانزیب خان ستاسو مرکه له دې سندرغاړي سره کوم زه په خپل پروګرام کې و قدرمن میلمه ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشي وعلیکم السلام ستاسو ډیره زیاته مننه عظیم خان چې تاسو په خپل پروګرام کې موږ له موقع راکړه او زه یو جهان مننه ستاسو کوم جانزیب وروره لکه ماسې خبره وکړه شاعر سنگر میوزک دا چیزونه یو بل سره تړلي چیزونه دي ته په دې حواله څه وایې یاره جي دا خبره ستاسو بالکل درسته ده چې دا درې واړه په خپلو کې میلاو څیزونه دي لکه شاعر شو میوزیک شو او بیا څلورم شی هم په دې کې یو بل هم دی کمپوز چې دی که نه کمپوز چې لکه نو دا په خپلو کې میلاو دي چې ښه شاعري ښه سینګري ښه میوزیکي او ښه کمپوزي نو د هغې نه یو سندره جوړه شي لکه او چې ښه سندره جوړه شي نو هغې نه تمام خلک خوند واخلي لکه ډېر پښتانه دا خبره کوي چې موسیقي د روح غذا ده واقعي داسې ده یاره جي بالکل هم داسې ده زما په خپله ډېر زیات شوق دی لکه د میوزیک سره او زه په خپله چې دا کوم چې زاړه سندرغاړي دي یا د اردو دي یا د پښتو دي دا زه په خپله ډېر زیات اورم لکه کم آیا که زمونږ د ګاونډي ملک شو یا زمونږ د خپل ملک شو دا ډېر زیات زه اورم لکه ټول او د روغ غذا ته ځکه ویلی کېدی شي چې لکه بس دا د روغ غذا ده لکه دا خبره بالکل غلطه ده دا درسته ده خبره بالکل د موسیقۍ دنیا ته څنګه راغې یاره چې زما بې انتها شوق و چې آیا ما به د سندرغاړو ته کاته چې آیا زه سندرغاړی جوړ شم لکه داسې زمونږ د پښتو سندرغاړي ډېر دي لکه بیا د اردو دي بیا داسې د پنجابۍ ژبو هم سندرغاړي به موږ اورېده لکه نو زما ډیر زیات شوق و چې بای زه راشم دې فن ته لکه نو تقریبا چې زما په خیال باندې ما د هر لکه چې څومره هم سینګران دي دا مې ټول اورېدي هم دي او د هغوی په حواله باندې زه دا وایم چې بای موسیقۍ ته چې د چا ښه اوازي او زده کړي وکړي نو هغو له راتله پکار دي چې راشي لکه داسې د موسیقۍ په دې ډګر کې د استاد څوک شته او که نه جی بالکل زما استاد شته وو الله دې وبخي هغه وفات شوی دی د نوخارو ګل رحمان ماما الله دې وبخي زما استازو او بیا په دې کوله ګودام کې اوس هم یو استاز دی شیر زمان عرف شیرا نو دا زما په استادانو کې حسابېږي او بیا چې زه چا سره استادانو سره داسې کارونو له تلی یم هغو یو داسې معمولي یو پوهه ماته راکړې ده نو په هغې لکه داسې ډېر استادان دي خو دا دوه نومونه پکې سرفرست دي لکه استاد ګل رحمان نوخارې او شیر زمان عرف شیرا د موسیقۍ سره له کومې زمانې تړلی یاره جي زه به د سن 2000 نه
موسیقۍ سره شوق دی او داسې خلکو سره زوره زو دغه سټډیوونو کې هم ریکارډینګونه کړلي د کیسټو په دور کې کیسټانو هم ریکارډ کړي دي نو دغه 22 کاله به کېږي داسې تقریبا په دا 22 کلو کې به د ډېرې سندرې ویلې وي په دې ټولو سندرو کې داسې سندره اورېدونکو خوښه کړې وي هیټ سوې وي هغه سندره کومه وه یاره چې زما خو د کیسټو په دور کې ډېرې سندرې هیټ شوې وي او یو داسې یو کلیوال غونې اندازو نو هغه ډېر زیاتو خلکو په هغه ټایم کې خوښ کړی او بیا زمونږ داسې په علاقایي یو سندره وه زما نو هغه ډېره زیاته اوس د یو کال دوه مخکې ډېره زیاته چلېدلې وه دا سندره که لږ غوندې په خپل خواږه اواز کې موږ ته زمزمه کې وای د خاورې منګې چا وړی دی جنکۍ ټولې په خندا ولاړې دي نه چا پټ که منګوټې وای د خاورې منګې چا وړی دی جنکۍ ټولې په خندا ولاړې دي نه چا پټ که منګوټې په برګودر د پیغلو جنگ دی وای د خاورې منګې چا وړی دی پورې را پورې په منګو ویشتل کوي نه چا پټ که منګوټې وای د خاورې منګې چا وړی دی جنکۍ ټولې په خندا ولاړې دي نه چا پټ که منګوټې جانزیب وروره دا ماته ووایه چې د وطن چینل مینوال ډېر مینوال داسې دي مسافر دي په دوبۍ کې دي سعودیه کې دي ته د هغو مسافرو دپاره څه وایې نو د هغوی دپاره به یو څو مصري ټپې به زمزمه بلکل وایه مسافر شلیدلی کټ دی وای 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 ماله شلیدلی کټ کې نه راځي خوبونه مسافر ټول وطن ته راغله وای 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 زما د مینې یارانه غیمړ به شمه زما دا وړی زړګی راکه وای 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 په ناپوهۍ مې درکه ونه پوهېدمه تا وینم زم سبا به راشم وای 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 میاشتې دې تېرې کړې کالونه دې شمېرمه په بل وطن خوشحاله اوسه وای 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 په ما به ساسي د وطن زاړه سفرونه و مسافره الله دې خپله وطن ته راوله مینه یا مسافره یا مسافره مولا دې خپله وطن ته راوله مینه یا مسافره بنیادي طور د کومې سیمې زه د ضلع تور غر سره تعلق ساتم توربېله ډیم ناخوا دی لکه او پیدایش مې د هغه ځای دی د ضلع تور غره بیلیاڼی مې کلی دی او ضلع تور غر خو زموږ ضلع ده او لکه زیات ژوند مې په دې کراچۍ کې وشو لکه خو دا ده چې کلي ته ځو راځو لکه نور خلک مور او رونه دا ټول هلته دي خو زه ذاتي ژوند په کراچۍ کې کوم نن سبا تعلیم دې شته یاره چې تعلیم مې پرایمري دی صفا خبره به کوم خو دا ده چې بس هغه خط پې پړاولی شي لکه چې څه ټکي لیکلي که نه نو هغه که په هره ژبه کې که په انګریزۍ کې وي که په اردو کې وي که په پښتو کې هغه هغې باندې پوهېږو لکه بس دغه تعلیم دی پرایمري تعلیم دی چې سنګینګ زاما سیوا د کراچۍ په ښار کې په عام ژوند کې کاروبار څه کوي یاره جی لکه د سینګینګ نه علاوه سینګینګ خو تاسو ته پته چې نن سبا خو هغه ډېر د مشکلاتو مخ دی که نه نو د کراچۍ په ښار کې زه د شیپ کار ورسره هم کوم داخلي پخلي او دا لکه یو سایډ کار دی لکه نو مونږ یې وایه که دا سینګینګ نه نو بس دا خو شته که نه لکه خو کېدای شي دې نه مخکې د سینګینګ حالات هم صحیح شي زموږ د کراچۍ لکه نو لکه د سایډ کار نه بغیر نه کېږي زه دا هم وایم چې زمونږ څومره ورونه سینګران دي یا فیمیل دي یا میل دي نو دوی له پکار ده چې دوی د سینګینګ سره سره نور هم څه کار وکړي
چې بیا به ډېر خرابېږي نه کې خاص کر د کراچۍ په ښار کې داسې د پښتو سنګر چې ته ووایې چې دا سنګر واقعي په سنګینګ پوهېږي د سنګینګ په چل پوهېږي د سنګینګ په هغه فن باندې پوهېږي هغه که موږ ته ووایې چې د هغه نوم څه دی د کراچۍ په ښار کې خو سنګران داسې ډېر زیات دي د پښتو که نه خو زمونږ په دې کوله ګودام کې د مردان د سیمې یو سنګر دی سیراج خان چې هغه د سټیج هم ډېر ښه سنګر دی او ډېر اعلی سنګر دی ډېر بهترین سنګر دی داسې نور هم ډېر سنګران شته داسې کیاماړۍ کې دي شکیل دی رشید آباد کې زمونږ شمس استاز دی داسې نور ښه سنګران دي خو سیراج به یې ډېر ښه سنګر دی دا نور هم ملګري ښه دي شمس به یې ښه سنګر دی شکیل دی داسې ډېر سنګران شته زمونږ په کراچۍ کې لکه پښتانه فن خوښوي خو فنکار نه خوښوي ته په دې حواله څه وایې یاره جي دا خبره خو تاسو ډېره اهمه خبره سوال خو اهم سوال دا خبره ده واقعي لکه زمونږ په نورو پاکستاني ژبو کې که نه لکه دا خبرې نشته خو زمونږ پښتانه خلک چې دي نو هغو لکه فن خوښوي او سندرو والا نه خوښوي یا میوزیک والا سازونو والا دا زما یو ملګری دی په سعودي عرب کې شاعر دی مجاهد سیلاب هغه اکثر ماته دا خبره کوي خو که داسې مجلسیان راشي حجرو ته بیټکو ته نو بیا ټول راځي هغه یې اوري خو لکه هغه چې کوم ویونکي یا هغه سازونو غږوله هغو ته لکه په کم دغه باندې ګوري په آخر کې مینوالو ته خپلو کتونکو ته که د یو ښه پیغام په ذهن کې وي او جی بالکل یاره جی زمونږ خپلو مینوالو ته زمونږ پښتنو ورونو ته مسافر ورونو ته او چې په هر ځای وي ټول دې خوشحاله اوسي او دا به ویو چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ لکه او که مسافر په بار ملکونو دي یا په زمونږ په پاکستاني دننه ملکونو کې دي دا دیو کې چې خپلې پیسې دي بچ کوي دا دې خرابوي نه لکه دا زما یو اهم سوال دی ډېره مننه وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه دا ټپه مې ځکه وویله چې په یوه پروګرام کې په یوه مرکه کې د جانزیب د ژوند هغه ټولې کیسې راغونډول ګران کار دی له جانزیب صاحب سره به انشاءالله وقتاً په وقتاً باندې مرکې موږ کوو چې د ده د ژوند هغه نچوړ موږ ګرد راوباسو او کتونکو ته یې ښکاره کړو ګرانو کتونکو دا و جانزیب سندرغاړی چې له تاسو سره ما د ده تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان